بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معززو دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. په تیر درس کې مرګلو موږ د indefinite articles یعنی ای او ان په باره کې یا ا او ان په باره کې مفصلې خبرې وکړې چې کله ا او کله ان کارول کیږي. نو ما زیات تاکید په دا و چې تاسو واویلو او کنسونینټو ته حرف ته مه ګورئ، بلکې د هغه د اسم یا د صفت هغه اولني اواز ته وګورئ چې اواز په څو آیا کانسوننټ ساوند دی که واول ساوند دی. نو خلاصه دا چې کوم اسمونه یا صفتونه چې په واول ساوند باندې شروع شوي وي ان کارول کیږي، او که په کانسوننټ ساوند شروع شوي وي ا کارول کیږي. نوره دواړه یو معنا لري چې د یو په معنا راځي. او بل دا چې موږ دغه د هاو لانګ، هاو فار، هاو ډیپ، هاو tall, how high, how wide په دغه مواردو باندې مفصلې خبرې وکړي. انشاءالله درسونه ابتدایي و، فکر نه کوم چې په هغې کې کومه ستونزه وي. نو هغه نسبتا مهم دي. بیا هغه مرګلو دپاره خو بیخي مهم دي چې هغه د ساختماني کارونو کې فعالیت کوي، یعنی کنسترکشن یا دغسې یعنی کورونه جوړوي، یا د دوبۍ او عربو یا سعودي او کویت دغه حدادي ورته وایي، فکر کوم چې دغه کوي. نو هغې دپاره د اتاقونو دپاره how wide is it, how high is it, how مثلا دوی دغه اصطلاحات کاروی شي، ډېر په درد خوري چې it is مثلا 60 centimeters high, it is 60 centimeters wide، یا it is 2 meters wide، it is 2 meters high. نو دغه موارد او دغه سوالونه او دغه ځوابونه چې موږ په تیر درس کې پرې خبرې وکړې یوغو دپاره نسبتا ګټور تمامېدای شي. اوس نن مرګلو چې ما کومه موضوع انتخاب کړې هغه د هاو او هز او هډ دی په باره کې دي چې دا مین وربونه دي، او کله چې دې سره ټو استفاده شي دوی معنا بدلیږي. نو نن انشاءالله په دې باندې مفصلې خبرې کوو. مرګلو موږ د درس لړۍ هغه ځای ته رسېدلی دی چې وروسته د دې نه به موږ خبرې په انګلیسي ژبه شروع کوو. یعنی کوشش کوم چې وروسته د دې نه دغه درسونو تدریس یا موضوع د تیر شوي درسونه چې کله تکراریږي دا په انګلیسي شروع کړو، ځکه دې کې سختي نشته. هغه ټول کلمات او اصطلاحات چې تر اوسه پورې موږ کارولي دي هغه مو په انګلیسي، ولو که سمپل پریزنټ ټنس، سمپل پاست، سمپل فیوچر یا پریزنټ کنټینیوس ټنس، نو دا خو تاسې هسې دا دی په انګلیسي کې زده دي. نو کله چې زه تاسو سره په انګلیسي خبرې کوم نو ممکن داسې ووایم چې dear brothers and sisters, we discussed about 4 tenses: present simple tense or simple present tense, simple past tense, simple future tense, and present continuous tense. These 4 tenses are very important because when we talk about something, we will either talk about something in the past or in the present or in the future or in continuous tenses. So these 4 tenses are very important to know about. So after that I will start teaching to the students in English language. نو د دې په خاطر مرګرو چې دغه درس په انګلیسي شروع کیږي، وروسته د دې نه ورو ورو به موږ خپله طریقه د انګلیسي ژبې ته ځي، کنورسیشن باندې به تاکید زیاتیږي. نو مرګرو نه مې خواهش دا ده چې د کوم درسونه ما تر اوسه پورې ویلي دي یو مرور بیا هم پرې وکړي، ځکه چې د ټنسونه چې کوم مې دا ډېر مهم دي. And besides that you should learn the sentences like affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence, and negative interrogative sentence. These 4 kinds of sentences are very important. Our third information question, as we talked about 9 information questions, these are very important. You can use these 9 information questions in any of the tenses and in any of the sentences that we talked about. نو مرګلو د دې په خاطر چې موږ بعدا مستقیما د درس تشریح په انګلیسي ژبه شروع کوو، نو تاسې بیا هم هیله کوم چې دغه ټنسونه او سنټنسونه او دې ترڅنګ انفارمیشن کوېشنې او مهم لا ډېر دا چې موږ په اکشن او سټیټ اف بینګ یا سچویشن باندې خبرې کړي دي. نو تاسې به د هر سمپل ټنس کې د اکشن او سچویشن دواړو موضوعاتو باندې یعنی یو تمرکز کوئ. نو مرګلو زه اوس کمره اړوم مستقیما تختې ته چې درس شروع کو. ما نه یقین وکړه چې دا نه پیږم چې نن تاریخ د مارچ 4 تاریخ دی. نو زه کمره اړوم مرګلو تختې ته، نو درس به شروع کو. فکر کوم چې نن د 3 میاشتې یا مارچ 1 تاریخ به وي انشاءالله العزیز. زه خدای دې وکړي چې غلط نه وي مرګلو، زه به 1 تاریخ ولیکم
دریمې میاشتې یا مارچ 9 تاریخ 2019 کال. مرګل اوس نوی درس چې کوم زه د هاو هاز هرټ په باره کې که تاسو ته فکر مو وي ما یو وخت یو څو خبرې کړې وې. یو خبره مې دا کړې وه چې د پوزیشن یا ملکیت یا مالکیت چې کله موږ ښیو په 4 شیانو یې ښیو. یو مې درته ویلي و چې یا به پوزیسیو adjective استفاده کیږي چې ما یا ور یور دیر هیسارش دا موږ ویلي دي، یا به پوزیسیو ایس استفاده کیږي چې سنګولر پوزیسیو اس پلورال پوزیسیو اس دا موږ ویلي دي، او د دوه باقي نوره چې یا به پوزیسیو پروناون استفاده کیږي او یا به دغه ځینې وربونه مین وربونه چې هغه پوزیشن یا ملکیت ښیي یا استفاده کیږي چې د دوه موږ نه دي ویلي. اوس دغه هو حس چې دی دا د ملکیت دپاره کارول کیږي. زه دا مین ورب په صفت دا درته ښیم. نو مرګلو اول دا چې have او has دی دا د ملکیت دپاره کارول کیږي. how او has دا how او has د ملکیت یا پوزیشن دپاره یعنی پوزیشن دپاره کارول کیږي. پوزیشن دا معنی چې ملکیت یعنی چې مالک ښیي چې څښتن ښیي د یو شي. how او has دواړه مرګلو لرلو ته وایي. how او has دواړه لرلو ته وایي. نو تاسو ته ما مخکې نه ویلي وو چې کله دوه کلمې واحده معنا افاده کوي نو حتما یو توپیر پکې وي، یو فرق لري. نو فرق چې څه دی؟ فرق دا دی چې مرګلو have چې دی دا د پلورال سره استفاده کیږي پلورال دپاره، او has چې دی دا د سینګولر یا د مفرد دپاره کارول کیږي. نو دا د جمع دپاره او دا د مفرد یا واحد دپاره کارول کیږي. مرګلو یو شي ته مو فکر وي چې کله زه وایم چې پلورال نو پلورال کې دغه آی شامل دی، یا دغه آی سبجیکټ پروناون چې دی یعنی زه دپاره یا د متکلم مفرد دپاره چې کله کارول کیږي نو مرګلو د آی دپاره یا دا چې مستقل ورب باید وجود ولري، او که مستقل ورب وجود نه لري نو د آی دپاره په ټولو مواردو کې نه ولی په اکثره مواردو کې د جمع ورب کارول کیږي. نو یعنی مطلب دا چې آیم ولو که مفرد دی خو د آی دپاره د جمع یعنی have کارول کیږي دغه مین ورب په ډیرو مواردو کې. مثلا که دو ډزم ورکه د آی دپاره دو یعنی د جمع ورب کارول کیږي کوم اگزلری ورب چې دی. نو آی دا په خاص په هغه کې نه دی مرګلو په انګلیسي کې، په عربي ژبه کې حتی قرآن کې ډیرو مواردو کې یعنی چې کوم استفاده شوی دی د متکلم مفرد دپاره د جمع صیغه استفاده شوی دی استفاده کیږي. دا د احترام په خاطر هم کیږي، ځینې احترام په خاطر د آی سره د جمع کلمه استفاده کیدای شي. نو اوس مرګلو راځم هو او حز لرل دا د ملکیت دپاره کارول کیږي، خو فرق دا دی چې د آی اوس که زه ولیکم چې وبخښئ زه به د مرکر چینج کړم د مرکر رنګ هغه دی. اوس که زه ووایم چې مثلا آی وي که ښی درته ساده کړم یو دی دغه سبجیکټ پروناون چې دی دغې ټولو سره هاو استفاده کیږي. مرګلو آی هاو زه لرم، we have موږ لرو، you have ته لري، they have دوی لري. نو د دغو دپاره یا دلته ولیکم چې علي and محمود have علي او محمود لري. دا مې چې دوه نومونه سره یو ځای کړه نو دا هم جمع شوه، بیا به دې دپاره have کاروو. نو مرګرو آی بي یو دې سره have کیږي، او باقي چې هغه third person singular دی دغه he she it دغو سره چې شی کارول کیږي has نوره لرلو ته وایي. he has هغه لري، she has هغه لري، it has هغه لري. اوس به مرګلو زه دغه تاسو ته په جملو کې استعمال کوم چې تاسو ښه ذهن پې خلاص شي چې یعنې څنګه چې اوس به زه درته ووایم چې څنګه کارول کیږي. I مثلا have زه لرم I have two brothers زه دوه ورونه لرم. I have two brothers. وګوره مرګلو I have two brothers زه دوه ورونه لرم. I have two sisters زه دوه خویندې لرم. How many sisters do you have? I have two sisters. وګوره how many موږ ویلي دي مرګلو هیڅ مشکل نشته. How many friends do you have? I have 16 friends. I have 100 friends. نو مرګلو دغه دا معنی چې لرل د هاي سکه we have موږ لرو. We have two teachers. We have two pens. We have two books.
We have 2 notebooks. We have 2 balls. We have 2 pens. موږ 2 قلمونه لرو. She has کله مې چې she ویلې مفرد دی مرګرو بیا به د how په ځای has استفاده کوئ. She has 6 teachers. She has 6 pens. She has 6 books. نو مرګلو تاسو کوئ شئ چې یعنی has او how وکاروئ. خو دې ترڅنګ چې مرګلو ما که فکر مو وي مثبتې جملې وکارولې، تاسې کوئ شئ چې منفي، خو یو شي ته مو فکر وي. منفي جمله کې ما تاسو ته قاعده درکړې وه چې تاسې به منفي کې همیشه ناټ استفاده کوئ او ناټ به چیرته استفاده کوئ؟ د اګزلري نه وروسته، اګزلري نه شاته. نو دا مرګلو سمپل پریزنټ ټینس دی، په دې کې اګزلري نه تر سترګو کیږي. ما مخکې درته ویلې چې هاو او هاز د ګرامر له نګاه نه مین ورب دی، مین ورب. او په بریټیش کې کله چې دې ته د اګزلري نسبت کیږي نو بریټیش کې ناټ د هاو نه شاته کروي یا د هاز نه شاته. داسې وایي I have 2 brothers. I have not 2 brothers. زه 2 ورونه نه لرم. I have not 2 brothers په بریټیش کې. البته په امریکن انګلیش کې how has مین وربونه د اګزلري نه دي. نو ما درته وی چې ناټ به د اګزلري نه وروسته کاروي. ته باید مرګلو تاسو باید پوه شئ چې دا سمپل پریزنټ ټینس دی. د سمپل پریزنټ ټینس د اکشن دپاره اګزلري وربونه ډو او ډز دي. ډو او ډز دي. دا ډو چې دی د جامع دپاره یعنی آی وی یو دی هی شي ایټ دپاره او ډز چې دی د سینګولر دپاره یعنی هی شي ایټ دپاره کارول کیږي. نو موږ به څنګه په امریکن کې به داسې وایو I have 2 brothers. I do not. do مې چې پیدا کړو ناټ خو خپله پسې اچومه. I do not have 2 brothers. زه 2 ورونه نه لرمه. I have 6 brothers. زه 6 ورونه لرم. I do not have 2 brothers. I have 6 brothers. خدای دې وکړي چې په دې ټکي پوه شوي وای. او بل مهمه خبره مرګلو، بله مهمه خبره د ډس په هکله. که فکر دی په سمپل پریزنټ ټینس کې ما درته وویل چې خاص په سمپل پریزنټ ټینس مثبته جمله کې د تھرډ پرسن سینګولر سره ورب یا ایس خوري یا ای ایس. خو ما درته ویل چې کله ډز راشي ډز بیا ورب ایس یا ای ایس نه خوري، ځکه چې دغه ډز په حقیقت کې دغه ډو دی، دا ډز هم ډو دی، همداسې ډو دی، خو په او ختم شوی دی، د سینګولر دپاره ای ایس خوړلی دی. نو ډز شوی کله چې دا ډو ډز شو نو بیا ضرور نه دی چې ته د سینګولر دپاره ورب ته ایس یا ای ایس واچوئ. مطلب مې چې شی و، مطلب دا دی she has 6 books. که دا زه منفي ته بدلومه she سره ډز راځي she does، نو چې ډز راغو دلته ناټ اچومه she does not she has 6 books. she does not have. مرګلو چې فکر مو وي بیا has ونه چوئ. ولې؟ ځکه چې دغه ډز د سینګولر دپاره راځي، دغه کفایت کوي. دا قاعده په ګرامر کې دی چې هر کله د سینګولر دپاره یو داسې ورب راشي چې په سینګولر دلالت وکړي، دویم سینګولر باندې دلالت نشي کولی، دویم به همیشه پلورل ته بدلیږي. نو she does not have 6 books. هغه 6 کتابونه نه لري. نو مرګلو هدف مې دا و چې کله ډز راغلو تاسو بیا has د سینګولر دپاره has نشئ کاروئ بلکې have به کاروئ. دا په ډېرو مواردو کې همداسې دی. یعنی کله ځکه she speaks English. she does not speak English. نو بیا مو د speak نه اس لرې کړو ځکه چې سینګولر ډز راغلو، ډز چې راشي بیا هغه پلورل استفاده کیږي. ښه دا مرګلو داو. نو تاسو انفارمیشن کوشن کې تاسو لکه ما در چې how many brothers do you have. how many brothers do you have. how many brothers ښه اوس ګوره که انفارمیشن کوشن یې مرګلو how many څومره how many brothers څومره ورونه do you have څومره ورونه ته لرې. خو ګوره مرګلو که زه دا وایم how many brothers does do نه کومه does کوم چې does یا به he راځي یا به she راځي یا it. how many brothers does he
have نو دا به بیا has نه کاروئ دا به have کاروئ ولې چې دلته does راغلی دی خدای دې وکړي چې دې باندې پوه شوي وئ اوس مرګلو یو بل پړاو ته ځمه د دې مزي ته د دې simple past tense موږ ویلی دی نو د have has دویم فرم څه شی دی had دا منه چې دا په ماضي کې استعمالیږي ماضي یا تیره شوي یا past tense کې have has په present tense کې استعمالیږي او had په ماضي کې استعمالیږي یعنی تیره شوي ما درته وایي چې past یا تیره شوي زمانه هغې زمانې ته وایي چې یو کار په تیر شوي کې شروع شوی وي ختم شوی وي یعنی اوس نه وي زه داسې وایم داسې او بل دا چې had د سینګولر او پلورل ټولو سره کارول کیږي ځکه چې دا یو ګوره ما ولیکلو د هوم دویم فرم had دی د هزم دویم فرم had دی نو دا منه چې had د I B U D H E سینګولر پلورل ټولو سره استفاده کیږي مثلا I had دا منه چې ما لرل یا ما لرلو I had 2 brothers ما دوه ورونه لرل ځکه دا ماضي شوه I had 2 brothers ما دوه ورونه لرل دا منه چې اوس یې نه لرم I had 2 brothers but now اوس I have 1 brother زه اوس یو ورور لرم I had 6 sisters but now I have 3 sisters ما شپږ خویندې لرلې خو اوس 3 خویندې نو had دا منه په ماضي کې ماضي دپاره کارول کیږي هغه پوزیشن او ملکیت ښیي خو د have او has second form دی یعنی ماضي کې کارول کیږي نو څنګه به مرګلو اوس که دا منفي ته بدلوئ چې ما نه لرلې په برټش کې دا هغلته not کارول کیږي برټش کې I had not 2 brothers ما دوه ورونه نه لرل خو امریکن کې داسې نه دی امریکن انګلیش کې دا past tense دی simple past tense د simple past tense to د auxiliary چې دی هغه did دی ځکه did د do does دویم فرم دی دا خپله did دویم فرم دی د څه شي د do does نو د do does چې دویم فرم دی ما در څنګه به وایي I did چې did راغو دلته به not واچوئ I did not ما نه خو اوس به د had څنګه کوي مرګلو ما درته وویل چې کله ډیټ راشي بیا دویم بل فعل چې استفاده کیږي مین ورب هغه به اول حالت ته ځي دا به مرګلو تاسو اول حالت ته بوځئ ځکه چې ډیټ خپله سیکنډ فورم اف ورب دی نو دلته بل سیکنډ فورم اف ورب یا گنجایش نه لري نو I did not have 2 brothers ما دوه ورونه نه لرل دا مرګلو Kamazi in question information. How many brothers? How many friends? How many teachers? How many brothers? How many brothers did you have? Did you have last year? Last year. Muk simple past tense der khwale tashri sara wele is mushkil nashta. How many friends did you have? Did راغلی دی How many friends did you have last year? تا تیر کال څومره مرګلي لرل I had 6,000 friends last year ما تیر کال 6,000 مرګلي لرل دا منه چې اوس 6,000 نه لرم but now I have 100 friends خو اوس 100 لرم ښه نو ما دام د شي په دا اوس مرګلو how has had دا ډیر مهم دی دې باندې مو خبرې وکړي اوس ځمه یو د دې سره کله کله مثلا ما درته وویلې چې have دی have معنا لرل خو دې سره چې to اضافه شي فرق کوي معنا یې has معنا لرل خو دې سره to اضافه شي فرق کوي معنا یې او had معنا لرل خو ماضي کې دې سره to مرګلو have to یا has to دا معنا چې باید او had to معنا باید خو دا په ماضي کې استفاده کیږي ځکه چې ما درته وویل چې had ماضي دپاره نو اوس دا زه نه لیکمه have لرل has لرل have to has to دا معنا چې باید کله چې to کلمه ورسره راشي دا معنا یې تبدیلیږي have to معنا باید دا د جمع دپاره ځکه هغه have د جمع دپاره دا د مفرد دپاره او had دا د ماضي دپاره دواړو دپاره had to په ماضي کې ته باید نو مرګلو زه وایم چې you
have to ځکه یو سره have راځي چې جامع دا جامع دی. You have to learn English. You have to learn English. دا مرګلو د have to has to اکثر دا د obligation لپاره استعمالیږي. obligation یعنی لزوم لپاره، لزوم یا وجوب لپاره، وجوب. نو مرګلو لزوم یا وجوب لپاره have to یا obligation لپاره you have to learn English. دا منه چې you are obligated to learn English. You have to learn English. ته باید انګلیسي زده کړې. You have to pray 5 times a day. ته په ورځ کې باید 5 وخت لمونځ وکړې. You have to pray 5 times a day. It means that you are obligated to pray 5 times a day. You are supposed to pray 5 times a day. دا منه چې ته مکلف یې چې په ورځ کې 5 وخت لمونځ وکړې. نو have to باید او has to د مفرد لپاره، مفرد لپاره چې شي has to. مثلا she has to هغه باید respect her culture, respect her parents. She has to respect her parents. هغه باید د خپل مور او پلار څه وکړي؟ احترام وکړي. She has to respect her parents. هغه باید د خپل مور او پلار څه وکړي؟ احترام. نو she singular دی ځکه مې has to استفاده کو. مرګلو په ماضي کې ما باید داسې کړی وای. زه وایم، زه تا ته وایم مثلا تا پرون ما سره کار و، باید ما تا ته زنګ کړی وای خو زنګ مې ونه کړو او دا زه باید ووایم چې I had to call you yesterday. ما پرون باید تا ته زنګ وهلی وای. I had to ما باید call you yesterday. ما باید تا ته پرون زنګ وهلی وای. دا منه چې پرون ما تا ته زنګ نه دی وهلی خو باید وهلی مې وای. You had to go to school yesterday. ته باید پرون مکتب ته تللی وای. You had to go to school yesterday because you had exam yesterday. You had to go to school yesterday because you had exam yesterday. ته باید پرون مکتب ته تللی وای ځکه چې امتحان دی لرلو. had لرل had to باید. یو بل مهم ټکی ته مرګرو اشاره کومه، دا خو ټوله ما په دغه مواردو کې په اکشن باندې خبرې وکړې، نه سچویشن یا state of being. راشه څنګه state of being واچوو. state of being چې اچوئ مرګرو دغه has to، دغه have to، دغه had to هیڅ فرق نه کوي. دا شاته به چې شی واچوئ be، ځکه د be سچویشن لپاره کارول کیږي. بیا به چې شی اچوئ noun یا به صفت اچوئ یا adjective داسې شی. مثلا زه وایم you have to be nice. You have to be nice. ته باید ښه واوسې، ته باید اخلاقي واوسې. You have to be nice. You have to be on time. You have to be polite. ته باید ادب کې واوسې. You have to be polite. ته باید مؤدب واوسې. You have to be on time. ته باید په خپل وخت واوسې. She has to be nice. She has to be on time. نو دا د سچویشن د پاره می قاعده درته ولیکله یا state of being د پاره به تاسو شاته چې اچوئ be اچوئ. اوس مرګلو ځمه دویم د درس بلې برخې ته چې هغه کین کوډ د هغې ته داخلیږم. خدای دې وکړي چې دا مو زده کړي وي. انشاءالله فکر نه کوم په دې کې کومه ستونزه وي. مرګلو کین او کوډ ته داخلیږم. کین معنا دا چې کولی، دا د ابیلیټي دپاره استعمالیږي. څه شي دپاره؟ ability معنا قابلیت دپاره استفاده کیږي یا وړتیا، استعداد، قابلیت دپاره استفاده کیږي. خو څه رقم ته قابلیت؟ د present ability دپاره استعماله کیږي، یعنی د حاضر قابلیت دپاره. دغه کین چې دی مرګلو د I, we, you, they, he, she, it, singular, plural ټولو سره استعمالیږي.
can د present ability لپاره کارول کیږي یعنی د حال یا د حاضر قابلیت لپاره اوس چې ته څه قابلیت لري هغې لپاره can استفاده کیږي ټولو سره I we you د هیچ سره مثلا I can دا simple present tense کې استفاده کیږي ځکه present ability ورته وایي I can زه کولی شم څه شی دلته verb واچوه I can speak English زه د انګلیسي خبرې کولی شم I can speak English. I can play cricket. I can speak Arabic. I can teach to the students. I can learn English. زه انګلیسي زده کولی شم. No, I can speak English دا معنا چې I have the ability to speak English. Yeah, I am able to speak English. دا معنا چې زه قابل د دې یم چې انګلیسي خبرې وکم یا زه د انګلیسي ژبې باندې د خبرو قابلیت لرم وړتیا لرم so I can speak English زه د انګلیسي خبرې کولی شم I can go to school زه مکتب ته تللی شم دا معنی چې I am able to go to school یا I have زه لرم the ability قابلیت to go to school I have the ability to go to school I can منفي کې به څنګه استفاده کوي ملګرو I can not ځکه دا auxiliary دی main verb نه دی لکه have has غوندې چې بل verb ورته پای I cannot learn from cannot شه دی can't I cannot speak English زه د انګلیسي خبرې نشم کولی Can you speak English? Can I speak English? Can she speak English? هغه کې yes no question وکړي I cannot speak English I cannot watch TV I cannot go to school مرګلو دا اکشن وو سچویشن درته وښیم state of being ما درته وی چې اگزلری کې همیشه بی اچوئ اخر کې مثلا زه وایم I can speak English I can be a doctor I can be a doctor دا معنی چې زه ډاکټر کېدلی شم I can be a doctor دا معنی چې I am able to be a doctor I have the ability to be a doctor دا معنی چې زه د قابلیت وړتیا لرم چې ډاکټر شم I can be a doctor زه ډاکټر کېدای شم دا state of being دی مرګلو یو قاعده زده کړه چې ټول اګزلري چې کله هغه تاسو حالت یا سچویشن یا state of being ته بدلوئ بي ور واچوئ شاته هغې نه دا state of being ته بدلیږي نو آفرین I can speak English but not very well یعنی I can speak English زه انګلیسي خبرې کولی شم but not very well خو ډېرې ښې نه نو دا can شو او دا I can be a doctor I cannot be a doctor can I be a doctor آیا زه ډاکټر کېدای شم مرګلو اوس ځمه دویم پړاو ته چې دا کوډ دی چې څه دی کوډ نو can present دی او کوډ د can دویم حالت کوډ دی دا ایل نه لیکي کوډ نو دام ابیلیټي ښیي مرګلو چې څه ښیي قابلیت ښیي یا وړتیا استعداد ښیي خو کوډ پاست دی دا دویم فرام دی کین دی نو دا معنی چې دا پاست ابیلیټي ښیي قابلیت ښیي خو په ماضي کې دا معنی په ماضي کې قابلیت دا معنی چې مخکې تا د یو شي یا بل چا د یو شي وړتیا لرله خو اوس یې نه لري I could ما کوی شوه مثلا زه ووایم چې I could speak English ګوره هغه جمله ما ولیکله چې تاسې ښه پې پوه شئ دا ماضي دی I could speak English دا معنی چې ما د انګلیسي ژبې خبرې کولی شوې یعنی اوس یې نشم کوی I could speak English last year ما تیر کال د انګلیسي ژبې خبرې کوی شوې دا معنی چې but I cannot speak English now خو اوس د انګلیسي ژبې خبرې نشم کوی I could speak English last year I could play cricket last year پروسه کال ما د کرکټ لوبه کولی شوه د ماضي کې کوډ چې کله استفاده شي مرګلو دا معنی چې اوس یې نشي کوی اوس هغه ابیلیټي یا قابلیت نه لري نو I could speak English دا معنی چې I was able to speak English یا I had the ability to speak English نو مطلب دا چې کوډ په ماضي کې استفاده کیږي I could go to school زه مکتب ته تللی شوم I could teach to the students I could pronounce very well
ما ډېر ښه تلفظ کولی شو، مطلب دا چې اوس یې نشم کوی. نو مرګلو د have to, has to, must او should د ټوله اګزلري دي، خو ځینې فرقونه لري. اوس هغه نه، بیا انشاءالله په آینده کې هغه چې کله ووایم یو بل فرق درته وایم. مرګلو نو can په present ability یعنی په حال قابلیت ښیي، او could past ability یا د تیر شوي زمانې قابلیت ښیي. I could run، ما منډه کولی شوه، دا معنی چې اوس یې نشم کوی، څه ستونزه ده یا عملیات یا هر مشکل چې وي نو دا کوی شم، اوس یې نشم کوی. I could speak English. ښه مرګلو بیا درته وایم چې سچویشن کې ما درته وایي چې سچویشن کې کوډ نه شاته څه واچوه، be. I could be a teacher. I could be a teacher last year. زه استاد کېدای شوم. I could be a teacher. زه استاد کېدای شوم خو نه شوم. ښه اوس مثلا مرګلو که تاسو منفي ته بدلوئ، could not واچوئ که نه، هېڅ خبره نشته. منفي ته I could speak English. I could not speak English. I couldn't speak English. I could not. Could not یا couldn't. Not for me چه couldn't. I couldn't speak English last year. ما پروسه کال د انګلیسي ژبې خبرې نشوي کوی. But I can speak English right now. خو زه انګلیسي ژبې خبرې کوی شم. I couldn't speak English. I couldn't go to school last year. I couldn't play cricket last year. But I can play cricket now. Who's کوی شم. ها یا information question. What could you do last year? هیڅ خبره نشته. مرګلو دا ډیر مهم درس او ډیر آسان درس، فکر کوم چې د برنامه وخت پوره دی او ځینې مرګلي خو بیا هم د وخت په باره کې پوښتنې کوي. نو مرګلو باید ووایم چې موږ په ونۍ کې 2 ورځې د دوشنبه او پنجشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو درس لرو. نو درسونه خو ډیر مخکې تللي دي او دا چې اوس د وخت پوښتنه کېږي سړی خواشینی کوي. نو مرګلو ډیر مهم درسونو ته داخل شوي یو. وروسته د دې نه پلان داسې دی چې زه به په انګلیسي ژبې خبرې کوم، ځکه دغه درسونه چې تشریح کیږي ټول دغه اصطلاحات past ability present ability د څه مشکل لري که زه انګلیسي کې وایم، زه انګلیسي کې past ability present ability وایم. که داسې وایم چې can is an auxiliary which talks about present ability. It means I can go to school, which means that I am able to go to school. I have the ability to go to school. No, that's agade. Masaka could zawam could talks about past ability. It means that you are able to do something, but now you are not able to do something because, or you are not able to do anything because it is talking about past ability, not about present ability. No margalo dear asana de انګلیسي ژبه سختي نه لري، قواعد لري او د یغو قواعدو د زده کولو پر اساس اطمینان درکوم چې ستونزه به نه وي. خو یو شی چې زه مطمئن یم چې تاسو لږه پیچیدګي لرئ او ښه مغه کړی دی، بیا تاکید کوم د ټینسونه مو چې ویلي دي مرګلو ټینسونو باندې ډېر کلک تاکید وکړئ. یو انفارمیشن کوېشن چې موږ ویلي دي دا بیخي داسې ښه جملې پکې جوړې کړئ زده کړئ. 2 دریم دا چې د کوم سنټنسز د 4 چې افرمیټیو نیګیټیو انټراګیټیو سنټنسز دا 4 سنټنسز ښه ګردان کړئ. 3 او 4مه مهمه خبره دا ده چې ملګرو اکشن او state of being یا سچویشن باندې ډیر تمرکز. کله چې زه په پاست یا سیمپل پاست یا سیمپل پریزنت ټینس کې غږیږم نو د اکشن ترڅنګ اتومات د ستاسو ذهنونه باید سچویشن ته لاړ شي یا state of being ته لاړ شي چې یاره استاد نو I could go to school، زه مکتب ته تللی شوم. دا د منه چې اوس نشم تللی، زه هغه قابلیت چې مخکې مې لرلو اوس نه لرم ځکه د پاست ابیلیټي ښیي. نو څنګه داسې ویلی شو چې زه استاد کېدلی شوم، زه یو ښه لوبغاړی کېدلی شوی. نو دغه شی یعنې څنګه state of being یا سچویشن کې نو ما درته وویلې چې ټول اګزلري د state دپاره بي شاته استعمالیږي کارول کېږي ځکه بي خپل اول فرم دی، بي خپل اول فرم دی. خو کوډ چې کله راغلو دویم دی، دویم بیا بل واز نه استفاده کېږي. I could go to school. It means I was able to go to school. یا I had the ability to go to school. I can go to school دا معنی چې I am able to go to school یا I have the ability to go to school. نو مرګلو دغه درسونه مهم و
او خدای دې وکړي. او مرګلو وبخښئ ښه شو چې جانزیب دغه خبره رایاد کړه. جانزیب وروره ډېر په معذرت باید ووایم چې امام مرګلو هغه تعداد چې کوم معین او محدد نفر یعنی زه فرینډ کوای شم ځان سره هغه پوره شوی دی. نو اوس ستونزه دا ده چې واقعیت ماته مرګلو ډېرو مخلص او صدیقو مرګلو ریکویسټونه کړي دي، در حاله کې چې 3,500 400 پورې ریکویسټونه دي سره دي چې ما 15,000 تعداد پوره دی نشم کوی. نو دې په اساس ما پیج جوړ کړی دی. مرګلو دغه پیج تعداد محدود دی، نو تاسو کولی شئ چې هغه فالو کړئ، هغه لایک کړئ، هغې کې ما سره ځانونه فرینډ کړئ. نو هغه فیسبوک کې نفر پوره شوي دي، له بده مرغه نشم کوی چې نور مرګلي واخلم. نو که ستونزه نه وي تاسو هغه پیج فالو کړئ. نوره تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم. او که څه ستونزه څه انتقادات او پیشنهادات په کمنټونو کې او یا میسنجر مو په اختیار کې دی. ښه وختونه ښې چارې. الله مو خوشحال لره.